بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د نړ ولایت یم. د امر بالمعروف او نهي المنکر د څار برخې معلومات راټول کړي وو او ما ته توصیه وکړه، نو ما ته دا معلومه شوه چې زما ځینې کړنې د ټولنیز فساد سبب ګرځېدلې، لکه په سوشل میډیا کې د بعضو نجونو سره به زه لایف راتللم او دا ماته معلومه شوه چې دا زموږ د دین او د اسلام سره په ټکر کې دي. او نو انشاءالله زه دا وعده کوم چې په آینده کې به زه داسې کار نه کوم، او نورو ملګرو ته به مې دا توصیه ده چې داسې کار مه کوئ، ځکه دا د مرګ نه پس هم دا ګناه به جریان لري. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت خبرتیا. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت چې موخه یې د الله جل جلاله د رضا حاصلول، د اسلامي ټولنیز ژوند د اصولو ترویج، پیاوړتیا او د خلکو د دیني هیلو پوره کول دي. څرګندوي چې هیڅ فرد او بنسټ ته دا اجازه نشته چې ټولنیزې رسنۍ د خپلو ناسمو او غیر اخلاقي موخو لپاره وکاروي. ټولنیزې رسنۍ باید د موثقو خبرونو خپرولو، دیني او عصري علومو د ترویج، د مسلمان امت د یووالي او د یو بل درناوي لپاره وکارول سي، نه دا چې د تعصب، سپکاوي، اخلاقي انحرافاتو او فکري تحریف لامل وګرځي. دغه وزارت د خپلو قانوني صلاحیتونو او امکاناتو په رڼا کې هغه ټولې شبکې، پاڼې او ادرسونه څاري او تعقیبوي چې د امت د عقیدې، فکر او ټولنیز روان د تخریب هڅې کوي. موږ له ټولو مؤمنو ځوانانو، د ټولنې له غړو او په ځانګړي ډول له مسافر وروڼو څخه جدي غوښتنه کوو چې رسنۍ د اسلام د دفاع، د امت وحدت د ټینګښت او د اخلاقي ارزښتونو د پالنې په موخه وکاروي، ترڅو د دنیا او آخرت په بریا سرفراز امت وپیژندل سو. یو ځل بیا ټولو ته یادونه کوو چې د ټولنیزو رسنیو هر ډول غیر مشروع او غیر اخلاقي استعمال د قانوني تعقیب وړ دی او په دې برخه کې ولس له وزارت سره بشپړه همکاري کوي.